د دغه سړي له مرګه ډېر کلونه تېرېږي خو کړنې او خبرې اوس هم د ډېرو انسانانو لپاره الګو دي. استیوجابز د ټکنالوژۍ د برخې یو لوی اتل و او د اپل شرکت بنسټ ایښودونکی. دا واقعا یو نابغه و او نبوغ یې هم په دې خاطر و چې د بشر طبیعت یې ډېر ښه درک کړی و. دغه حالت یې له هغو خبرو هم ثابت دی چې د مات او بریاوو او د ژوند د لارو چارو په اړه به ده کول. او نن به د همدغه اسطورې او د خلاقیت او نوښت د لوی استاد ښاغلي استیوجابز هغه درسونه واورو چې ده د خپل ټول عمر د تجربو او تفکر پر اساس ترلاسه کړي. له دغه 19 درسونو کسان د نړۍ ډېری بریالیو انسانانو ګټه اخیستې خو موږ او تاسو لا هم نه ورسېدل. موږ او تاسو به د دغه ویډیو په لیدلو سره د دغه ټولو رازونو خبر شو او هیله ده چې په عملي ډګر کې هم ګټه ترې واخلو او د اپل د مؤسس له تجربو برخمن شو. مننه کوم چې افغان ساکسس ګورئ. که د کانال غړي نه وئ نو هیله د کانال سابسکرایب کړئ، نظرونه مو ووایئ او که د ځان جوړونې او فردي پرمختګ موضوعات مو پر خپلو ملګرو او دوستانو هم لاورېږي نو دوی ته هم ضرور ور وپېژنئ. زه الله نظري ستاسو په خدمت کې هم انشاءالله په ګډه مخ ته ځو. ځئ چې پرې ورځو. لومړی په کسب او کار کې لویې لاسته راوړنې په یوازې ځان نشي ترلاسه کېدای بلکې یو ټیم دا کار کولی شي. دوهم نوښت یو رهبر او پیرو ترمنځ توپیر ته وایي. رهبر هغه دی چې نوښتګر دی. دریم په ژوند کې ډېری داسې څه شته چې زه مینه ورسره لرم او هغه خوښي او بې پیسو دي او تر ټولو با ارزښته شی په دغه شیانو کې چې دی هغه وخت دی. څلورم دا بیخي نه وه راته مهمه چې د پیړۍ تر ټولو شتمن کس دې شم. ما ته دا مهمه وه چې په داسې فکر سره د خوب بسترې ته لاړ شم چې یو په زړه پورې کار مې سرته رسولی. پنځم داسې نه کېږي چې له مشتري وپوښتې څه غواړې او بیا هماغسې څه ورته تولیدوو عرضه کړې، ځکه ته چې کله هغه څه ورته چمتو کوې دی راځي بیا بل څه غواړي. شپږم ځینې وختونه چې پر نوښت لاس پورې کړې امکان لري غلطي وکړې. ښه کار دا دی چې زر تر زره په خپله غلطۍ اعتراف وکړې او کوښښ وکړې چې پاتې کارونه په ښه ډول ترسره کړې. اووم زما په نظر پیسې ډېر ښه شی دی ځکه تا ته د هر څه د کولو توان درکوي. پیسې تا ته په داسې برنامه د سرمایه‌ګذارۍ توان درکوي چې په نړۍ کې غوره بدلون راوستلی شي. اتم زه یو خوشبین سړی یم. ما ته هر انسان د احترام وړ دی او ځینې خلک په رښتیا هم ډېر هوښیار دي خو زه د ټولو په اړه خوشبین یم. نهم زموږ موخه باید دا وي چې د نړۍ تر ټولو لوی ماشین رامنځته کړو، نه داسې چې د نړۍ تر ټولو لوی خلک شو. لسم هیڅ وخت اجازه مه ورکوه چې د نورو د نظرونو غږ ستا د اروا پر غږ غلبه وکړي. یولسم د دې جرأت ولره چې د زړه او شهود څخه د پیروي وکړې ځکه هغه تر تا پر دې ډېر ښه پوهېږي چې ته څه غواړې او له ځانه څه ډول انسان جوړول غواړې. دولسم باید د یوې ستونزې او غلطۍ په اور کې دومره وسوځې چې بالاخره وغواړې هغه ستونزه حل او هغه غلطي له منځه یوسې. که د یو کار لپاره اورنۍ مینه در سره نه وي هغه کار نه ترسره کېږي. دیارلسم خلاقیت یعنې په ډېر ساده ډول د شیانو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول. څوارلسم هغه انسانان چې دومره لیونیان دي چې غواړي په ټوله نړۍ کې بدلون راولي همدغه خلک په ټوله نړۍ کې د بدلون راوستونکي. پنځلسم زه د دې پر ځای چې په کړو کارونو مې وویاړم پر هغه کارونو ویاړم چې نه مې دي کړي. نوښت یعنې ډېری شیانو ته د نه ویلو توان. شپاړسم زه باور لرم چې یوازینی شی چې کارپنځوونکي او ناکام خلک یو له بله سره بېلوي هغه پشتکار او استقامت دی. اوولسم که تاسو یو کار پیل کړ او نتیجې ته مو ورساوه او بریالي شوئ نو زر تر زره باید بل کار تر هغې ښه ترسره کړئ، نه داسې چې فکر وکړئ بریالي شوئ او د ډېر وخت لپاره په هماغه بریا کې پاتې شئ. اتلسم تل وږی او کم پوهه اوسه. وږی په دې معنا چې تل په نوو شیانو، نوو اطلاعاتو او نوو ابتکارات پسې سرګردان اوسه، او کم پوهه په دې معنا چې هیڅ وخت دا فکر مه کوه چې په هر څه پوهېږې. 19 یوه ورځ به دا درک کړي چې ستا شاوخوا چې د ژوند لپاره څومره امکانات هم دي د داسې انسانانو په لاس جوړ شوي چې تر تا ډېر هوښیار نه وو.